علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سیکټر تعالی په سپیشل نامو د ټي انګلیش اکیډمي چینل خو کتونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول ورته روغ جوړ وي. د صحت جامع مو پارتان د تیر ورځې درس مو یاد کړی وي. نن پنځمه ورځ ده او په نن ورځ موږ یو ټاپک یوه لنډه مقاله وایو سینګ ګډ بای او هغه لارې چارې چې خدای په اماني پې کېږي هغه الفاظ وایو او 15 ورډز 15 لغاتونه دي. نو ویډیو تر پیل نه تر پایه پورې راسره وګورئ. نو راځو په درس باندې پیل کوو. 5th day 15مه ورځ ده. about me معنی زما په باره کې یا زما په اړه باندې یعنې خپل ځان باره کې چاته معلومات ورکوو سره کم ته به په انګلیسي کې د معلومات ورکوو. تاسو راته غوږ شئ زه یې درته وایم. My name is Khalid. زما نوم خالد دی. And my father name is Hamid. زما د پلار نوم حمید دی. I am a student. زه یو زده کوونکی یم. And I have a small family. او زه یوه وړه کورنۍ لرم. زه لرم two brothers دوه ورونه. And three sisters درې دانې خویندې. I am زه یم 15 years old 15 کلن. زه 15 کلن یم. چې هر څو کلن یې 15 ته اخوا که I am 20 years old زه 20 کلن یم. My father is a teacher. زما پلار یې ښوونکی دی. And my elder brother او زما مشر ورور is a doctor دا یو ډاکټر دی طبیب دی. I am a student زه یو زده کوونکی یم. at ابن سینا educational center په ابن سینا ښوونیز مرکز کې. in a zero month په صفري میاشت کې. نو زه د ابن سینا ښوونیز مرکز د صفري میاشتې زده کوونکی یم. And I have زه لرم first position in the class په ټولګي کې لومړی مقام. I have first position in the class زه په ټولګي کې لومړی مقام لرم یا زه په ټولګي کې اول نمره یم. I try a lot زه ډېر زیاته خواري کوښښ کوم. because ځکه چې I want to be زه غواړم چې شمه a doctor یو ډاکټر. like my brother زما د ورور په شانتې. I want to be a doctor like my brother زه غواړم چې د خپل ورور په شان باندې ډاکټر شمه. I wake up early زه وختي پاڅېږم د خوب نه in the morning په ګهیځ کې. first لومړی I recite زه تلاوت کوم. څه شی د هول قرآن مقدس قرآن کریم. and then بیا go to زما school ښوونځي ته at 8 o'clock په 8 بجې باندې. I like to study books د کتابونو مطالعه مې خوښیږي. and play cricket د کرکټ لوبه مې هم خوښیږي. کرکټ لوبه هم کوم. play cricket د کرکټ لوبه کوم. when کله چې I am free زه وزګار یم. چې کله چې وزګار یم نو د کرکټ لوبه کوم. دلته تاسو ته مکمله معنا لیکلې ده دا هم ورسره لوستلی شئ. نو about me د ځان باره کې معلومات چې ته ورکوو په همدغه طریقه باندې معلومات ورکوو. hope you got it هیله لرم چې اخیستي مو وي. خدای پاماني کول saying goodbye خدای پاماني ویل خدای پاماني کول دا هغه الفاظ دي چې چا سره پې خدای پاماني کوو مخه کوو. goodbye د خدای پامان. bye نه هم د خدای پامان. see you بیا دې وینم. بیا به دې وګورم. see you later وروسته به سره وګورو یا وروسته به سره ووینو. see you soon ډېر ژر به سره ووینو. see you tomorrow سبا به سره وګورو. see you next week راتلونکي هفته به سره وګورو. good night معنا ښه شپه. ښه شپه چا سره خدای پاماني کې خبر دې ورسره وکړې ښه بیا ورته وایي good night ښه شپه ولرئ په مخه دې زیړې ګلونه. نو دا هغه الفاظ دي چې موږ پې خدای پاماني کوو د یو چا سره. اوس راځو words برخه ده لغاتونو برخه ده. word section 15 words دي 15 لغات دي. small کوچنی یا وړوکی. big لوی. old زوړ یا بوډا مشر. young
ځوان. tall tall اوږد یا لوړ. short short لنډ یا کم. short time معنا لنډ وخت کم وخت. thin thin ډنګر. thin ډګر نری ته هم وایي. fat fat معنا چاق یا موټا چې ورته وایي. cold cold معنا یخ یا ساړه. hot hot ګرم. dirty dirty خیرن یا ناپاکه. clean clean معنا پاک صفا. thick thick معنا ډبل. long اوږد long اوږد. دا زموږ د نن ورځې درس چې 15 ځانګړي لغاتونه او همدغه شانته ټاپک about me او saying goodbye د خدای په امانۍ ویلو لارې چارې وي لغاتونه وو. نو هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ او کتابچو کې هم ولیکئ زده کړئ. تر سبا مو پاک سیکشن ته راسپارم. ښه چارې بای. د ځان خیال ساتئ. لا لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب